د اسماعیل شاهد ښځه خورشید جهان نن سبا څه کارونه کوي؟ که غواړئ چې تاسو هم خبر شئ نو ویډیو تر اخره وګورئ او که تر اوسه پورې مو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل هم را سره سبسکرایب کړئ. دوستانو، د پښتو ژبې مشهور اداکار اسماعیل شاهد چې ټول یې ډیر زیات ښه پیژني او ډیر زیات مینوال لري او په پښتنه دنیا کې ورته د مزاح بادشاه هم ویلی شي. خو دوستانو، د اسماعیل شاهد د ښځې باره کې داسې رازونه دي چې په دې ویډیو کې به درته زه وایم د هغې نه هیڅوک هم نه دي خبر. دوستانو، د اسماعیل شاهد دوه ښځې دي چې یوه یې مشره او د غټو بچو مور ده، خو بله یې د اداکارۍ په وخت کې چې نوم یې خورشید جهان ده هغې سره یې واده کړی و. خو ډیر کم خلک خبر دي چې خورشید جهان د پخواني پښتو فلمونو مشهوره اداکاره وه. که تاسو یقین نه کیږي نو تاسو په یوټیوب کې د خورشید جهان اولډ سونګ په نوم سرچ وکړئ نو تاسو ته به پوره معلومات در ورسي. دوستانو، کله چې اسماعیل شاهد له خورشید جهان سره واده وکړو نو هغه یې خپلو ډرامو ته راوسته او ډرامې به یې ورسره جوړولې. دوستانو، 3 کلونو رسې خورشید جهان ډرامې پرېښودلې دي. دوستانو 3 کلونو رسې خورشید جهان ډرامې پرېښې دي او اوس حیا او عزت ژوند په خپل کور کې تیروي. اسماعیل شاهد هم په یوې خپلې ډرامې کې ویلي وو چې زما دویمې ښځې ډرامې پرېښې دي او اوس په حیا او عزت باندې خپل ژوند تیروي. دا وه زموږ نن ویډیو. تاسو د اسماعیل شاهد د ښځې د دې کار باره کې څه خیال ده په کمنټ کې موږ ته ضرور ولیکئ. تر بلې ویډیو مو په لوی الله سپارم.